پاکستان په اور کې سوځي. سلام ګرانو دوستانو، مخکې له دې چې ویډیو وګورئ د ټولو دوستانو څخه هیله کوو چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو تر پایه وګورئ. په پاکستان کې پوځي چارواکي وایي د دې هېواد په بلوچستان صوبه کې د پاکستاني پوځیانو پر موټر بمي چاودنې او برید دغو پوځیانو ته تلفات اړولي دي. په بلوچستان کې پر پاکستاني پوځیانو بمي چاودنه او برید ایران پولې ته نږدې د بلوچستان صوبې په کیچ او مشربي سیمو کې شوي دي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې د سه شنبې په ورځ په دې اړه یوې خبرپاڼه کې ویلي بیګانه وخته د بلوچستان د پیرای په مش سیمه کې د پاکستان پوځیانو د ملیشیا ځواک پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ پوځیان وژل شوي دي. خبرپاڼه کې کاږي د پوځیانو پر موټر دا چاودنه هغه مهال شوي چې دغه موټر له یوه پوځي کیمپ څخه د ګزمې لپاره ووت. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې همداراز ویلي په بلوچستان په کیچ کې بیا له وسلوالو سره د نښتې پر مهال د پاکستان پوځ یو سرتېری وژل شوی دی. دا په روانه میاشت کې په بلوچستان کې پر پاکستاني ځواکونو دویم خونړی برید دی. تر دې د مخکې د روانې میاشتې په 8مه نیټه ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر موټر بمي چاودنې لږ تر لږه شپږ پاکستاني سرتېري وژلي وو. د پوځي چارو د معلوماتو له مخې د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا پر پاکستاني ځواکونو تر دغه برید وروسته د ایران پوځ د مشر سره ټلیفوني خبرې کړې وې او پر خپلو ځواکونو د بریدونو له امله یې ورته اندېښنه ښودلې وه. یادونې وړ ده چې تر دې مهاله په بلوچستان کې پر پاکستاني ځواکونو د نوي بریدونو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پښیمانه دی. د ټولو دوستانو څخه په اخر کې بیا هم غوښتنه کوو چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او نوي تازه او اپډیټ معلومات زموږ څخه ترلاسه کړئ. تر بیا پورې د خدای په امان.